سون د ادم بوی د ادم نشته بوی نشته. بدر جمال چېرته یې؟ اوهو دا یم ولې څه دي د نازو پلاره؟ راکوه مخه راغي زیرې مې در باندې کړو زیرې. د خو زیرې وایه څه زیرې دی؟ شمشیر خان زوی دې را روان دی. شکر دی خدایه دا چا وي؟ دا دې ویل دی. ویره دا راته وایه څومره پیسې به ځان سره وړي؟ که خیر یې پکې وایه دا راته ووایه چې په دې دومره پیسو به اخر ته کیسه نه بنګله جوړې نه ځان له موټر اخلې. دا فضول خرچه خبرې مه کوه مړې. داسې بنګله د چا ده راته ووایه. دا مسخر کاکا ته دوا کوه ګنې تر اوسه به په هغه غوجل کې اوسېدی. ګوره دا فضول ملکې اوسه ملکې اوسه یا مې بابا دا بنګله جوړه کړې یا ما جوړه کړې ده. خو تاسو ښځې چې یې که نه بنده سره چې 2 روپۍ ووینئ که نه نو کار والا وګورئ. خدای مې د شمشیر خان بچی راولي هغه زما هر څه دی. دقسې وایه. ښه ته نور هېڅ مه کوه داسې وکړه چې د دې کور کار دپاره ماله یو نوکره ونیسه. ګنې د کور دا کارونه به ما لیونی کي. ونې دا د کور کارونه د ښځو لپاره ورزش وي ورزش. ورزش نه تی بابا جانا د تاسو څه شور شغرب شروع کړی دی؟ زه خو ماړو په فلم پوه نه کما. فلم پرېږده ورور دې د بهر ملک نه را روان دی. شمشیر خان نه روان دی. دا کله؟ د بلې میاشتې ډومبۍ هفته کې چې ماله به څه سره وړي؟ ها ممي دې خدای صحیح سلامت راولي. ته پلار خو دې په څه پسې شوي یې؟ بابا جانا ته لږ دا موبایل راکړه که نه شمشیر خان ورسره مې یو ښکار دی. نه ګورئ ته لږ راکړه که نه بابا جانا بس یو 2 خبرې ورسره کوم نو بس ښه. په څه خبرې کې په هغې کې پیسې شته؟ یاره بابا جانا خو لږ ډېر بیلنس خو پکې ساته که نه خدای مه کړه که چېرته ښه بده شو نو بیا نازودري د دې خبرو د نرخ نه خبرې ما سره چې چا کار وي که نه نو ما ته به په خپله ټلیفون کوي ځان پوه کړي دواړه. یاره بابا جانا خو ته څومره شومې. نازو بچې ته مه خفه کېږه چې روپۍ ګل ماما دې راشي زه به هغه له ښه ډېرې پیسې ورکړم او تا ته به د دې نه ښه موبایل راوړي. مای سویټ ممي ته څومره ښه